د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. نن سهار وختي شاوخوا 3 بجې پاکستاني الوتکو د افغانستان پکتیکا او خوست ولایتونو کې د عامو وګړو پر کورونو بمباري کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نظامی لباس سره خپور شوي انځور سره هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تېري کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او په هر ډول حالاتو کې به له خپلې ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې 19مه غونډه نن دوشنبه د رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه چې پکې یو شمېر موضوعاتو باندې بحث او پریکړې شوي دي. د کابینې په دې غونډه کې اقتصاد وزارت ته دنده وسپاره شوه چې موسساتو ته واضح کړي چې هیڅ امارتي کارمند تر هغو نشي جذبولی تر څو قانوني موده نه وي پوره شوې. د هیواد د شینوارو قوم مشرانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې له اسلامي نظام سره د مرستې ډاډ ورکړی او زیاتوي چې هیڅ چاته د نظام پر وړاندې د بغاوت اجازه نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر پکتیکا او خوست ولایتونو د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د دې هیواد د سفارت سرپرست احضار او احتجاج لیک یې ورته سپارلی دی. پکتیا کې د حسن قرائت سیالۍ ترسره شوه. په دغه سیالۍ کې له بېلابېلو سیمو څخه 10 تنو قاریانو برخه درلوده چې موخه یې د دوی ترمنځ د قرآن کریم د تلاوت سالم رقابت رامنځته کول و. د یادې سیالۍ مخکښو قاریانو صاحبانو ته 1 لړ جایزې او ډالۍ هم ورکړل شوې. د خوست د کرنې ریاست د دې ولایت د زرغونتیا په مخه د نیالګیو کینولو د هلو ځلو په ترڅ کې د یاد ولایت د علشیر او تریزیو ولسوالیو اړوند بلاوټ بڼ کې 250 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي ایښي دي. او په وروستي خبر کې به واورئ نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 8 ولایتونو کې 20 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو په تړاو نیولي دي.